ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه جوړ په خیر. زه همدا اوس نه موږ ځکه فیضه جان هم راسره ده د کاپیسا ولایت د سیاد له سیمې نه تاسو سره خبرې کوو او یو ډېر ښکلی ځای ده دلته یو تفریحګاه ده ډېر یعنې واقعا نه یوازې د افغانستان دننه خلک بلکې له هېواد نه بهر ډېر کسان دلته تشریف راوړي او موږ کورنۍ هم دلته راغلو. فیضه جان راسره ده او فیضه جان ته به وار کړمه. زه هم خپل تاوده سلامونه د ښکلې کاپیسا نه تاسو ته وړاندې کوم. زموږ هېواد هر ګوښې ته چې لاړ شي بلا تشبیه جنت نشان دی. دا زموږ ښکلی افغانستان او خدای دې داسې وخت راولي او زمینه برابره شي چې زموږ ټول هېوادوالو کولی شي پرېږدي داسې د خپل هېواد نه خوند واخلي. بیننده‌های عزیز و گرامی تلویزیون با عرض سلام و ادب، واقعا شما میبینید که منطقه سیاد ولایت کاپیسا یکی از مراکز بسیار خوب تفریحی برای مردم ماست و ماشاءالله که بسیار ترتیبات خوبی را گرفتن. رستوران ها هست و اینو میبینید که چای سبز و نان هم پیشتر خوردیم، همه تو یک ماهی خوردیم که دیگه یاد تان نخواد رفت. اگه یک دفعه اینجا ماهی خوردیم در سیاد دغه لاره کې چې راځو ټول ځایونه دې لیدلو دي. والا هر ځای کې چې موږ موټر ودرولې دي واقعا چې ښکلي راست میگم. واقعا از اون مرکز کابل که تا این طرف آمدیم کل جاها قابل دیدن است. امیدوارم با ما باشین. گزارش ما ادامه داره. بیننده‌های عزیز و گرامی یاد ما نره که آب روانی را که میبینین که چه با سرعت در حرکت است از پنشیر میره. د پنشیر د ښکلي پنشیر اوبه دي چې روانې دي دلته او خلک ترې خوند اخلي دلته. دا د سیاد پل ده، ډېر مضبوطه پل ده، ډېر پخوا جوړ شوی دی. اول ته پاس عسکري چوڼۍ ده. دلته هم صاحب وګورئ چې کلي دي، خلک دي چې په خپله باغه سیمه ییز ژوند باندې اخته دي. بازارونه، دوکانونه، کاروبار ډېر په درب سره روان ده. او به ګورو چې په راتلونکو تصویرونو او انځورونو کې تاسو ته څه درښیو. ببینید روی غرفه هایی که برای پذیرایی مهمان هاست اینجا. دیگه بیننده‌های عزیز و گرامی اینو ببینید منطقه سیاده. یکی از دوستان اینجا هست. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت خوب؟ اصلا از این سیاد هستی؟ خوب عالیه. خوب یک کمی معرفی کو چی چیز داره مردم که بیا اینجا تفریحات برش ها؟ خب محیط کباب از مرغ از دیگه دوت از انگور از او از مردم بخاطر چای چای لار از چشمه پل نام داره که بخوری زعفران ما زعفران بیاد دیگه. اینه اون چای را که ما خوردیم. مردم میشه دیگه نه مردم. بین دیگه. والا خوب کاروبار تا خوب است ان شاء الله گزارا میشه. دیگه از وقتای پیش که داره ایدار مردم. بسیار عالی. و سلامت باشین، جور باشین. جور باشین. جور باشین. او دا هم یو ډېره ښه چینه ده، ډېرې یخې اوبه چې دا د کلونو دلته ده او هغه د خلک ټول خپلې ډوډۍ هم دلته. خب بیننده‌های عزیز و گرامی اینه دیگه میریم کمی بالاتر به قسمت‌های دیگه از سیاد ببینیم که چه سعی کنید چی یک دام خدا بیروبار قدرمن لیدونکو ګوره چې د خلکو لپاره څه امکانات دلته تفریحي سیمه کې جوړ شوي دي. او دا هم د کاپیسا ولایت ډېرې نورې ښکلې سیمې غنم هم رسېدلي دي، مخ په لو ته چمتو دي. نو این صاحب جوانای را میبینیم که از نقاط مختلف. سلام علیکم. صحت خوب است؟ خیریت چیال داره؟ چی است نامت؟ نام ما جمهور است. جمهور؟ اوه تو رئیس جمهور هستی؟ بسیار عالی. والا آقای جمهور کجا هستی؟ و از کجا آمدین شما؟ ما از
مسئولی پروگرام ولایت پروان است. خب آفرین. اینجا منطقه سیاد است. آها. جای تفریح است. هزار ولایت. بسیار عالی. از مردم چه خوب کابل. منطقه است. خیلی جای باحال. بسیار سرزمینه. اینو میبینین که بسیار واقعا سرسبز و گندم هم رسیده اینه. بخیر 2 روز 5 روز دیگه پدرو است. مدره واسه؟ بله. اون قریه ها رو ببینید چقدر مقبول است به خدا. خیلی جای باحال است. زیاد دیگه معلومات ندارین باش. چرا معلومات داریم خب ولی اینجا مربوط به پشت هزارا میشه. خوب بسیار خوب. تشکر قربان شم. بخیر باشید. شکر خوب. شکر خوب برتان. سلام علیکم. سلام علیکم. من لیدونکو موږ هم د سیاد له سیمې نه دغه د کرا وځو او خپل موټر ته ورځو. دغه زموږ کرایي موټر دی چې بچیان او کورنۍ غړي پکې ناست دي. اینیام صاحب سنجت سیاد. این صاحب حال سر منطقه سر سیاد. ولایت پروان ولسوالی پروگرام دکان بلوچ. دکان بلوچ؟ بلوچ. خودت بلوچ هستی؟ بلوچی میفهمی؟ نه. چی رقم دیگه بلوچی نمیفهمی. بسیار عالی بسیار عالی. اینه برای ما سودا هم داد. چی دادی برای ما؟ ناک دیگه کیله. خیلی سعی. قدرمن اوریدونکو دغه برخه هم دا لارې چې دي دا ځي تګاو نجراو ته هم ځي هماغسې بیا لغمان ته ځي خو دا ښي لاس ته لارې چې دي زما دا بیا پنجشیر خواته ځي او همالته نو نورې د ولسوالیګانو لارې دي چې بیا نو تر سالنګو پورې به ځې وړاندې نو شمالي ولایت. د دې کمرغه یو ډېر ښه ډریور لرو ځان سره واقعا دای نو موږ سره ډېر زیات کومک وکړو په دا ټول سفر کې له موږ سره ملګری انشاءالله موږ سره پاس اپ شوی خو نه ډېر الله اصلا د تا نوم څه ده؟ زما نوم سکندر. سکندر خدا غرور سکندر لودي و یو او بل لوی سکندر خو یونان نه راغلی و افغانستان ته ښه خلص مې هوټل. تا د کوم ځای دی؟ کابل د وټخیر. سلام خدای دې روغ او جوړ لره. تاسو سره موږ ډېر خوشاله وو په دې سفر کې.